هیله کوم ملګرو مهرباني. شینواری صاحب نن د یو بلې خبر نه خبر شوم. یو خو خپله په داخل د افغانستان کې برق جوړېږي که نه، د ترکمنستان نه دی که کوم ځینه نور برق هم دا کېږي چې یعنې دې کال دوه کې به افغانستان الحمدلله مکمل د هر شي د برق د حسابه د هر شي حسابه کفاله بشي، خپل دغه به انشاءالله. نو دا ډېر ښه کال و شینواری صاحب. او بل شینواری صاحب که ته فکر وکړې هم موږ د جنګ په حالت کې و، هم هلته د ودانۍ په حالت کې هم و، که هلته هم دشمن سره جنګ و، په پوله باندې مشکلات و، تجارت مسلې وي. هلته په افغانستان کې ورځ په ورځ باندې ګوره دا وړه خبره نه ده. یعنې روزانه ګورې سړکونه، روزانه ګورې پروژې. دا ګوره که موږ داسې وي چې موږ راځو طالب نه طالب به خپل کار کوي، دا زما وطن جوړوي، دا زموږ او ستاسې وطن جوړوي افغانان ورونو. دا طالب به نن وي سبا به نه وي، مګر همدا سړکونه، دا پروژې، دا د برق ډیمونه، دا کوشتیپا، دا بهار به زموږ بچیانو ته پاتې، زموږ نسل ته به پاتې. داسې نه ده چې موږ هلته راځو موږ وایو چې نه بلکل یې صفت یې کوو، د صفت قابل دي، خو دې مسؤلیت یا خپل مسؤلیت تقریبا صحیح ادا کړی، صحیح خپل مسؤلیت ادا کړی. نو زنده باد د افغانستان د اوسني نظام باندې، ملا برادر صاحب باندې، حقاني صاحب دیوالې ټولو باندې یو داسې کار هم وکړو، داسې انشاءالله چې ټول افغانان تاسو څه ویل شینواری صاحب مهرباني. باچا صاحب محترم، اکثره دا ځینې افغانان نیوکه کوي چې تاسو باچا صاحب دا ځینې ملګري یوازې په مثبتو نقطو باندې خبرې کړئ. نه، موږ په منفي باندې هم کړي. دا مثبت ځکه کوو چې موږ په دې تیر کال باندې بحث کوو چې په تیر کال کې لاسته راوړنې څه دي د حکومت، دا موږ دا حقیقت دی او سل په سلو کې حقیقت دی. باچا صاحب سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې ټولو اورېدونکو ته، خویندو، ورونو، ځوانانو، مشرانو ته تر ټولو اول خو ورنه هیله کوم چې لایف شیر کا. تر دې دمه نه پوهېږم دغه 100 زره شیر شوی دی او ما شیر کړی دی. داسې خو نه کېږي چې خبرې مونږ کوو، لایفونه مونږ چلو او شیر کوی مونږ، نو دا لږ کمزوري ده. باچا صاحب روان نه موږ به مخکې د خیره زه د خیره بل لایب ته لاړ شم، دا چې قبر ته دې ولسم. آفرین. دا چې یو څو ساعته لا پاتې دي د روان کال باچا صاحب، الحمدلله په لویه کچه یا په لوی دغه کې چې دی د افغانستان په خیر او په ګټه و. ستونزې شته دی په دې نه موږ کلم چې دی لکه مطلب انکار نه دی کړی او نه یې تر کړو، ځکه دا انساني ټولنې دي. او بیا د افغانستان غونډه کې هېواد چې دلته 50 کاله جګړه تېره شوې ده، باچا صاحب ټول کارونه په یو وار او په یو دم باندې چې دی لکه مطلب نه کوي. خو تر ټولو اول ما لپاره د دې خاورې د یو وګړي په حیث باندې د فخر او د خوشحالۍ ځای دا دی چې په تیرو 50 کلونو کې زما او ستا دغه مقدم او مقدسه خاور افغانستان دا د پاکستان د دغه فاسق فاجر او د دې لعین ریاست لخوا، د دې پراکسي ریاست لخوا نه دلته زمونږ خلک وژل کېده، دلته خلک ټپیان کېده، دلته خلک ماجر کېده، زموږ په خاوره باندې تیری کېده. نو په تیرو 50 کلونو کې حکومتونو هیڅ دغسې یو غوڅ قاطع ځواب نه ورکړی. او دا اول ځل و چې کله د هغوی جټ تیری راځي او زموږ په کابل باندې بمبار کوي. دا کومه کمزوري نه ده چې مطلب زموږ افغانان وایي چې موږ دپاره کوم پیغور ځکه نه دی چې زموږ هېواد 50 کاله جګړه تېره کړې ده، دلته دفاعي سیستم و، نه موږ جټ تیاري لرلې، موږ نور څه امکانات لرل چې مطلب دا ورته ایشتلي وای، لاندې ورته راغورځولې وای. خو په هر صورت کله چې دغه بمبارد کوي په دې کې بې ګناه ښځې او ماشومان خوارن په شهادت باندې رسېږي، دا په خپله چې دی په مقابل لوري باندې د بېننګۍ، بېغیرتۍ او د بېابروګۍ دلالت ورباندې کا چې دوی راځي او صاحب مهربانه ولسي وګړي په شهادت باندې رسوي. بیا زموږ خواته بیرته چې دی ملا صاحب یعقوب راځي او هغه چې دی اعلامیه خپروي او وایي چې انشاءالله تعالی په فرضي کرښه باندې د فرضي کرښې په اوږدو کې به چې دی عملیات کوي. نو دغه عملیات د کونړ نه نیولې تر د بارامچې پورې د هلمند په یو وار په یو امر په یو وخت باندې چې دی دا عملیات ترسره کوي او دلته افغان څڼور او بریتور ننوځي او د هغوی پوځیان مردارۍ، ټپیانکیه او څه ژوندي لاستړلي خپلې خاورې ته راوړي او په سلهاو میله وسله تر راوړي او پوستې ورته سزي. یعنې دا باچا صاحب ما لپاره چې دی د یو فخر خبره ده، د ویاړ خبره ده، د شکر خبره ده چې الحمدلله افغانان کولی شي مطلب د خپلې خاورې، د خپلې جغرافیه او د خپلو ولسونو د غچ اخیستلو لپاره چې دی دغسې اقدام وکړه. دوهمه خبره دا د باچا صاحب کله چې ملا صاحب برادر راځي او په ډېره ساده وطنۍ او د پښتنو په هغه پښتونواره ژبه باندې وایي چې پاکستانه تر څو پورې تا نړیوال تضمین نه یې راکړی، تر څو پورې تا نړیوال تضمین نه یې راکړی، تر هغې پورې به چې دی د تورخم او د سپین بولدک او د انګور اډې دا دروازې به بند دي. او الحمدلله له هغې نه تر ننه پورې دروازې د افغانستان د خوا نه بندې دي. دی دوه باچا صاحب تر دې دمه 15 میلیارده ډالر پاکستان ته زیان رسېدلی دی. بخښنه غواړم ماته پرنجی راغی.
باچا صاحب د هغې ورځې نه تر نن ورځې کې د نن ورځې پورې څه کم او څه زیات 15 میلیارډ ډالر پاکستان ته په خوراکي توکو کې او درملو کې ورته زیان رسېدلی دی او دغه زیان دا د ملا صاحب برادر د هغه ساده پاده د پښتونوالي په لهجه باندې ولاړه ژبه چې کله دی ورته دغه اعلان ورته کوي دا کوي. باقي باچا صاحب په افغانستان کې الحمدلله یعنې هدف دا دی چې کارونه روان دي. دا د برکي په نامه چې کوم دغه دی هغلته ماشاءالله د ځمکې لاندې یو تونل جوړوي کارونه تقریبا 80 په 100 کې پوره شوي دي 100 یا 10% به پاتې ډیر په یو عصري توګه باندې دغه جوړیږي. دا یو بل پرون باچا صاحب په کابل کې الحمدلله یو نوې پروژه چې دلته به یو هوایي سړک به جوړیږي هوایي میدان ته به ان شاء الله یو هوایي سړک جوړیږي او ډیر ماډرن به ډیر عصري به ان شاء الله تعالی. او بل کابل ته ان شاء الله تعالی په کابل کې دننه د ټرین یا د ریل ګاډي پټلۍ به جوړیږي ان شاء الله په داخل د کابل کې دننه ان شاء الله. ځکه کابل چې دی یو وړوکی ښار دی خو تقریبا څه کم 7 میلیونه انسانان دلته ژوند کا باچا صاحب. نو حکومت بخره غواړي خبره وکړم ځکه حکومت مجبوره مکلف دی چې لاندې په ځمکه کې او پاس په هوا باندې ځمکه کې دننه او په هوا باندې چې دی دلته لارې جوړې کا یعنې تونلونه جوړ کا او پاس سړکونه جوړ کا ان شاء الله په دې باندې کار روان دی. باچا صاحب مهرباني وکړه ما ستا خبره کې اضافه واله کول افغانانو نننې دغه چې دی دا چې به دومره اوچت کړم شینواری ته اوچتې کا د نننې د 2015 کال د افغانستان واقعي چې د ویاړ افتخار کالو واقعي چې د آبادۍ کارو واقعي چې د دشمن د ماتولو کالو واقعي چې په سیاست ګټلو کالو د افغانستان د هر نگاه نه چې افغانانو ورو 2015 کال الحمدلله زموږ د پاره ډېر خو او خصوصا به د شین چې د پاره شین چې به ډېر کار وکړي جنوار ته شین چې ګور کته ګور ډېر کار کړي ښا او ډېر هغه یو نوري